کم انسان چې معافي کوي د معافی په وجه د قیامت په ورځ د حساب او د کتاب اسانېدل او د جنت مستحق کېدل دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل ثلاث من كن فيه حسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنة برحمته. درې خبرې د نبی علیه السلام فرمایي په چا کې چې دا درې خبرې موجود وي نو الله سبحانه وتعالی به دغه انسان سره ډېر په اسانۍ حساب او کتاب وکړي او په خپل رحمت کامل سره به الله سبحانه وتعالی دغه انسان جنت ته داخل کړي. کوم انسان کې چې درې خبرې وي. صحابه کرام پوښتنه کوي یا رسول الله درې خبرې کومې دي؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي تعطي من حرمک، څوک چې تا محرومه کوي هغه ته ورکړه وکړه. یو سړی د تا سره حسد او کینه لري، تا ته هیڅ نه درکوي، خیر ده چې تا لاس ته سره راغی ته ورته ورکړه. دا یو داسې عمل دی په ورځ د قیامت کې به په دغه انسان باندې حساب او کتاب الله سبحانه وتعالی آسان کړي. په ورځ د قیامت کې به په خپل رحمت کامل سره دغه انسان الله جنت ته داخل کړي. وتعفو عمن ظلمک، څوک چې در باندې ظلم کوي هغه ته معافي وکړه. څوک در باندې زیاتې کوي، څوک تا ته نقصان او تاوان رسي ته معاف کړه، الله ته حواله کړه. دا داسې یو عمل دی چې په ورځ د قیامت کې بعد په دغه انسان باندې الله سبحانه وتعالی حساب او کتاب آسان کړي او په ورځ د قیامت کې به دغه انسان الله سبحانه وتعالی په خپل رحمت کامل سره جنت ته داخل کړي. وتصل من قطعک، او څوک چې در سره صله رحمي قطع کوي د هغې سره صله رحمي وکړي. کوم انسان کې چې دا خصلت وي چې د صله رحمي پالي و هغه چا سره چې دا ورسره قطع کوي نو په ورځ د قیامت کې به الله سبحانه وتعالی دغه انسان سره په اسانۍ سره حساب او کتاب کوي. په ورځ د قیامت کې به په خپل رحمت کامل سره دغه انسان جنت ته داخل کړي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله، اې د الله رسوله کله چې زه دا کارونه وکم دا درې خصلته په خپل ځان کې پیدا کم نو ما دپاره به څه شی وي؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک الله الجنة برحمته، د تا سره به په اسانه حساب او کتاب وشي او الله سبحانه وتعالی به تا په خپل رحمت سره جنت ته داخل کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من سره ان یشرف له البنیان وترفع له الدرجات، څوک چې په ده باندې خوشحالیږي چې په جنت کې د ده بنګلې اوچتې شي او په جنت کې د ده درجې اوچتې شي فلیعفو عمن ظلمه وليعط من حرمه ويصل من قطعه. فلیعفو عمن ظلمه، نو دا د هغه چا ته معافي کوي چې څوک د ده سره ظلم کوي، وليعط من حرمه او هغه چا ته د ورکړه وکړي څوک چې دا محروموي، ويصل من قطعه او هغه چا سره د صله رحمي وکړي چې څوک د ده سره صله رحمي قطع کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د قیامت په ورځ مخلوقات راجمع کړی شي نو یو آواز کوونکی به آواز وکړي این اهل الفضل، چرته دي فضیلت والا خلک؟ نبی علیه السلام فرمایي څه خلک به راپاڅي په تیزی سره به جنت طرف ته روان شي، ملائکه به ورسره مخامخ شي، ملائکه به ترې پوښتنه کوي انا نراکم سراعا الى الجنة فمن انتم، موږ تاسې ګورو چې ډېر په چالاکۍ سره او ډېر په تیزۍ سره جنت طرف ته روان یئ، تاسې څوک یئ؟ دوی به ورته وایي چې موږ د فضیلت والا یو که نه. ملائکه به ورته وایي چې ستاسې فضیلت څه شی و؟ دوی به ورته وایي موږ فضیلت دا و چې په دنیا کې کله په موږ باندې ظلم وشو نو موږ به پې صبر کاوه. موږ فضیلت دا و چې کله به موږ ته تکلیف راورسولی شو نو موږ به معافي کوله. موږ فضیلت دا و چې کله به موږ سره د جهالت معامله وشو نو موږ پې صبر کاوه، نو موږ به د زغم څخه کار اخیسته، نو موږ د فضیلت والا یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نو دغې خلکو ته به وویلی شي ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملین، تاسو جنت ته داخل شئ، ډېر ښه دی اجر د عمل کوونکو.